سیدنا ابو هريره رضی الله عنه د حدیث راوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی په خپل غوګونو باندې وورید په خپل غوګونو باندې ابو هريره فرمای په خپل نبی صلی الله علیه وسلم نو ریدلیو چې د قیامت پر ورځ به الله پاک درې کسان راولي ټول خلکو نه مخې به درې کسان راوړاندې کی یو به عالم او قاری وي یو به شهید وي یو به عالم او قاری وي او دریم نمبر به سخی وي چې د الله په لار کې مال لګي سخی وي دا درې واړه برو غواړي عالم ته وای قاری ته وای کنه تا ته ما دا نعمت درکړو دا مې درکړو دا الله جسم نعمتونه دی الله به په حساب کې دا د نعمتونو تا د دې په مقابل کې څه کړی دي دی وای الله ما خو استاد رضا ده پاره خلکو ته قران خودل او خلکو ته علم خودل او خلکو ته تجوید خودل او دا مې کړیو الله بو ته دروغ دی وې دا علم او قران یادول دې لپاره کړیو چې خلک ته عالم وي خلق د تقاری سے بوئی بعد دنیا کی ویلی شوی دی ما سره سنشتا زمان په معاشره کی د ټول نه زیات خلق قدر عزت د چا کی د عالم او د قاری کی د مولوی صاحب دی د قاری صاحب دی خلق کی قدر کی خو الله بو توي دروغ دی وی وتقول له الملائکه کذبت فرشتي به مو توي دروغ دی وی تا خو علم دې لپاره کولو قران دې لپاره وی چې خلک تقاری سے بوئی مولوی سے بوئی په دنیا کې ویل شو ما سره سنشتا شهید تبوی رامخ کشا تا تمادا د نعمتونو درکړیو تا زما د نعمتونو متعلق سو کړو یا الله اقاتل فی سبیل الله ستا بلاره کې جنگې دما جهادونه ټول عمر میں جهادونو کې تیر کا او مرګ راغې شهادت را ته نصیب شو ز شهید شوما ستا پلار کې مې سر ور کړی دی ربا الله به توی دروغ دی وي فرشتي به توی دروغ دی وي تا خو جهاد دې لپاره کولو چې خلک ته وي چې فلان کې زبردست بهادر دی ډېر تکړه دی ډېر لوی مجاهد دی په دنیا کې ویلي شوي دي ما سره څه نشته بیا به سخي ته وایه کنه تعالی ما قسمه مال دولت تر کړو نعمتونه مې در کړیو تا څه کړی دي دی به تو یا الله ما خدا سے زیان نه دی لګ پریخه چاغه کې مال لګول غختل ما نه دی لګولې مدرسې مې جوړ کړي جمعهتونه مې جوړ کړي دي فقیرانو غریبانو جامع او دام کړي الله به توي دروغ دی وي فرشتي به مو توي دروغ دی وي تا خو مال دې لپاره لګولو چې خلک وایي چې فلان کې زبردست سخی دی ډېر سخاوت والا دی بعد دنیا کې ویلې شو سخی د خلک ویلې دي ما سره د سنشتا تا دا جسکول د سخی د نوم غټلو د پاره ابو هريره فرمای نبی له سلام په دی وګه ټس راکو نبی له سلام په دی وګه باندې والم ما ته چې ابو هريره داړم باندې درې کسان دي چې چا باندې بده دوزخ اور بلیږي لومبه اصل زما عزت مندو یاد ساته اصل خبره الله راضي کولی او د الله د پاره کار کولی نن داسې مفقود دی نشتا ابل می یو گروپ کې چا خبر را لګل ډیر ناشنا ور سړی ته داسې متاثر شو یو کس کم دینو دې سوچ کې زیاره د الله دیدار بسنګو د الله زیارت پر ته څنګه نصیب شي وی چلی شروع کړ چې عالم او ته چلو کا دوره دې روزنی شو د شپې عبادت کوا به دوره دې به روزه او د شپې قیام او جړه او مینتونه او دعاګان او وظایف او بلاغ اعمال به کول شپږ دیر شره دي پنځه دیر شره دي عبادت وکړه دوره دې روزه د شپې عبادت ټول شپه ویخه لږ شان به ود کېدو نور به ټول وخت به کم دی برن आवाज شو وی پس سوچ کې لګې دا ریاضت او عبادت سره پاره کې وې دې لپاره کوما چې د الله دیدار ملو شي وې کله الله دیدار غواړي لړ شپلان کی بازار کې یو تانبي والا دی هغه لورشه هغه نه د الله د دیدار چلی زدکا د الله زیارت په څنګه کې فلان کی بازار کې یو تانبي والا دی تانبي جوړولو اغشتو والا دی ورغه ا بازار تپوسو کو ورغه ځان ورور سره الته کې چې وی کته د بازار دی خلک یو بوډه زنانه ده هغه چې کم دینو یو دشکې د تانبي نه جوړ کړي دي او وېدا خرصوما یو تانبي والا لیوړو وې سلو ریال در کوم وې زما شپږ ریاله پکار دي وې نه کیږي
بل دکاندار ټول دکاندارانو ورته 4 ریاله وی 4 ریاله در کوم زیات نه در کوم دی وی خدای پاکا دی تانبه والا رال دا بوډا سپینګیره دل رال هغه چې هغه دشکې وزن کا ورتوي بیبي دا دشکې ډېر قیمتي دی د تانبه ډېر قیمتي دی د دې بزه تعالی 25 ریال در کوم 25 ریال بدر کو ودا تولی خرڅه و زما یو زوی دی بیمار دی ډاکټر والا نسخه لیکلی او نسخه چې کم دی د شپږ روپو ده او مال دکانداران د سلور نه زیات نه راګي زما شپږ روپې بګار دي د دشکې په شپږ هغه ورته مور دا دشکې خو چې کم دی زه د دې تعالی 25 روپې در کوم هغه ورته خنداره پورې مکه ما پورې مزاق مکه ټول دکانداران نه سلور ریال راکې ترله 25 راکې هغه ورته مور دې سره تاسو یې ما دا خو بس دا ولې د 25 ریاله دشکې ته واغشته کې خو د 25 هغه ورته خدای دې سره خو کا الله دې ژوندۍ کې برکت کا الله دې خوشاله دا خو چې کوم دې نو تا زو غټلم الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوان ان الحمد لله رب العالمين